الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیز ګروپونو ټولو معززو ګډونوالو د روژې په مناسبت درسونو په لړۍ کې په ننني درس کې ځینې سنتونه او مستحبات وایم چې د روژې لپاره دي. د روژې لپاره 10 سنتونه او مستحبات دي. اول پیشلمی کول دا سنت عمل دی، که څه هم یوه ګوله ډوډۍ یو څوک وخوري یا یو ګیلاس اوبه وچښي لا هم ثواب زیات لري. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه روایت ثابت دی چې دغه روایت الترغیب والترهیب په 2 جلد صفحه 119 کې را نقل کړی دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تسحروا ولو بجرعة من ماء. وای تاسو پیشلمی کوئ که څه هم د اوبو په یو غړپ باندې وي. نو پیشلمی کول دا د روژې دپاره سنت عمل دی. او دوهم سنت دا دی چې یو څوک پیشلمی کی ناوخته یې وکړي، شی وزنډي، د شپې په آخره حصه کې پیشلمی کول دا سنت دی. او دریم سنت او مستحسن عمل دا دی چې یو څوک د روژې نیت وکړي او د روژې نیت الفاظ په خوله باندې ووایي، سبا د خیر روژه نیسم. او که چیرې عربي الفاظ ووایي نو عربي الفاظ یې داسې دي: وبصوم غد نویت من شهر رمضان. هر پیشلمی یا هر ماخستن چې دا نیت کوي دا بهترین عمل دی. که څه هم پیشلمی وکړي په مطلق پیشلمی سره هم نیت راغلی، خو په خوله باندې یا په ژبه باندې دا الفاظ ویل دا سنت عمل دی. دغه خبره رج موتار په 3 جلد صفحه 398 کې را نقل کړې ده. او همدا ډول 4م سنت دا دی چې کله یو څوک روژه ونیسي نو لمر چې ولویدي تر لمر لویدو وروسته په روژه مات کولو کې تلوار کول په روژه مات کې دا سنت عمل دی. دا خبره هم رد موتار په 3 جلد صفحه 459 کې را نقل کړې ده. او همدا ډول 5م سنت او مستحب عمل دا دی چې روژه په خورما باندې ماته کړل سي او په تاک شمیر باندې ماتول بل مستحب دی. یوه خورما وخوړل سي یا 3 وخوړل سي یا 5. او که خورما نه وي نو بیا یو بل په خواږه شي سره روژه ماتول مستحب ده. او که خوږ شی نه و نو بیا دې ساده اوبه وچښي. دا روایت د انس رضی الله عنه دی، دا را نقل کړی دی الترغیب والترهیب په 2 جلد صفحه 143 کې. 6م سنت د روژې دا دی چې د روژه مات په وخت باندې دا لاندې دعا ووایي: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت وصوم الغد من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. دا دعا را نقل کړې ده فتاوای هندي جلد اول صفحه 200. او همدا ډول یا جدا الفاظ ووایي کاغه ورباندې ډېر وي: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. او دا خبره هم فتاوای هندي په دغه حواله را نقل کړې ده. اوم مستحب دا دی چې د روژه مات په وخت کې د دنیا او د آخرت دواړو لپاره دعا وکړي. که د دنیا کم مقصد وي هم د روژه مات په وخت کې پیش کړي، که د پیشلمي که د آخرت لپاره هم څه حاجت وي هغه دې رب ته پیش کړي. نو انسان خو محتاج دی، د آخرت حاجات هم یقیني لري، د دنیا حاجات هم لري. د روژه مات په وخت کې دعا قبلی شي. خپله دعا چې هره یوه وه د روژه مات په وخت کې دې ووایي، دا کلمات دې هم ورپسې ووایي: ذهب الظمء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. دا کلمات دې ووایي. او 8م نیک عمل یا 8م مستحسن او مستحب عمل او سنت عمل دا دی که چیرې یو مؤمن مسلمان ته روژه مات ورکړي
دا نیک کار دی. که پره روژه مات نسي ورکولی د روژه مات په وخت کې دې فقط یوه دانه خورما ورکړي یا دې یو ګیلاس شیدې یا یو ګیلاس اوبه دا دې ورکړي، دا مستحب او سنت عمل دی او ثواب یې زیات دی. لکه مخکې چې په فضایلو کې مې وویل رب عز وجل به دومرې ثواب ورکړي لکه د هغه چې څومره ثواب دی په دا یوه روژه مات ورکولو سره به الله عز وجل هغه ثواب درته هم ورکړي. او نهم سنت دا دی چې یو مؤمن مسلمان د خپلو ټولو اعضاو روژه ونیسي، د غوږو ساتنه وکړي، موسیقي دې نه پاوري، غیبت دې نه پاوري، درواغ دې نه پاوري، د سترګو حفاظت دې وکړي، نامحرمه ښځو ته دې نه ګوري او د ګناه دپاره دې د دې سترګو څه ګټه نه اخلي، د ژبې حفاظت دې وکړي، د لاسو حفاظت دې وکړي، د پښو حفاظت دې وکړي. یعنې دا چې درواغ، غیبت، چغلګري، ناحقه قسم اخیستل، د شهوت په نظر کتل، فحش ویل، بوتان ویل، ظلم کول، غلا کول، د دې ټولو څخه دې ځان وساتي. یعنې د بدن د ټولو اعضاو روژه نیول دا سنت عمل دی. معارف سنن جلد 5 صفحه 366. او لسم ادب دادی، مستحب دادی چې د روژې په وخت کې مسواک وهل، دا که سړی وهي په روژه کې دا هم مستحب عمل دی او مستحسن عمل دی. بحر رائق جلد 2 صفحه 441. دا د روژې اړوند آداب و هر مسلمان ته دې رب عز وجل توفیق ورکړي چې دغه آداب او دغه سنت او دا مستحبات عملي کړي، نو د روژې چې کوم ذوق و خوند دی هغه به وڅکي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.